بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پښتونیار ټي وي چینل ملګرو، زه یم عنایت الله جلبیوال. مینواله څنګه چې تاسو ته پته ده، همیشه مونږ یو ادبي پروګرام راوړو، خو نن زمونږ پروګرام ادبي نه دی، نن زمونږ ټیکنیکل پروګرام دی. ولې ما دا خمه وګڼله چې زمونږ زیاتره ملګري په دې دور کې واتساپ استعمالوي، په کاروباري شعبو کې هم، او که زمونږ د شعر و ادب ملګري نو هغوی هم اکثر غزل لیکي په واتساپ کې چې کوم دی نو سیو کړي. که دغه دوران کې د دوی واتساپ ان انسټال شي، ډیلیټ شي، یا د دوی موبایل خراب شي، د دوی هغه غونډه ډیټ، هغه شعر و شاعري هغه لاړه شروع شي. نو موږ به نن تاسو ته داسې طریقه ښیو په دې پروګرام کې چې که ستاسو موبایل خراب شي، واتساپ ډیلیټ شي، ان انسټال شي، هر څه وشي، نو ستاسو به یو میسج هم نه ضایع کیږي. نو زیات وخت نه خرابو، راځئ چې ورشو د موبایل سکرین طرف ته. دا زما د موبایل سکرین دی، زه ورځمه واتساپ کولاو. خپل واتساپ ته چې کله لاړ شئ، واتساپ تاسو کولاو کوي، تاسو ته به داسې دغه راشي په سکرین. په دغه ګوټ کې دا درې ټاکې چې دي بره رایټ هینډ ته، نو دغه دریو ټاکو باندې به کلیک وکئ. په دې دریو ټاکو چې کله کلیک وکئ، نو دلته موږ سره آپشن راځي د ټولو نه لاندې د سیټینګ. په سیټینګ چې کله کلیک وکئ، نو په دې کې په دویم نمبر باندې یو آپشن دی د اکاونټ لاندې، چیټ، بیک اپ هسټري، والپیپر. بعضې کې دا بیک اپ هلک هم وي، دا موبایل بیل بیل سیټینګ وي، خو ستاسو به فوکس صرف په بیک اپ باندې وي چې بیک اپ آپشن کوم ځای کې هم وي، مختلف موبایلو کې بدل وي. په چیټ بیک اپ باندې مونږ کلیک وکړو. اوس په دې کې د ټولو نه لاندې لیکلی دی چیټ بیک اپ. چیټ بیک اپ باندې کلیک وشو، نو دلته کې به لږ سیټینګ کول غواړي. هغه سیټینګ دار یې لومبنی لیکلی بیک اپ ټو ګوګل ډرایو. په دې چې کلیک کوئ، نو دې کې ماوس آپشن دی نیور. اوس دې نه پس آنلی ون ټیپ کوئ او پیرته کې یا ډیلی کول غواړي یا ویکلی یا منتلی، څنګه چې په کار وي، خو بهتر دا چې ډیلی کوئ. نو ما په ډیلی باندې کلیک وکړو. د ډیلی کلیک نه پس دویم آپشن تاسو را چې کوم یو ګوګل اکاونټ تاسو دغه کوئ. تاسو په موبایل کې چې څومره جیمیل ګوګل اکاونټ انټر وي، به غونډ دلته شو کېږي چې کوم یو ته تاسو ډیټا ټرانسفر کول غواړئ او هغه ستاسو د استعمال اکاونټ وي، نو هغه به سلیکټ کړئ. نو زما الرډي سلیکټ دی، دغه اکاونټ زما سلیکټ دی، صحیح شو. د دې نه پس بیک اپ اور تاسو صرف په وای فای باندې بیک اپ کول غواړئ یا بیک اپ وای فای یا سیلولر، مطلب د سیم په انټرنیټ باندې هم. نو زما خو صرف په وای فای سلیکټ دی. تاسو که چېرې دواړه نیټورک استعمالوئ، نو بیا په دې کلیک کوئ، نو دواړه به شي. د ټولو لاندې آپشن چې دی انکلوډ ویډیو، تاسو ته د واتساپ صرف دغه رایټینګ چې کوم دی ټایپ میسج دی هغه ریکور کول دي، که نه ویډیو هم دي. که چېرې تاسو ته ویډیو کول هم وي، نو ویډیو دا ویډیو انکلوډ ویډیوز آپشن به آن کوئ. که تاسو ته صرف لیکل او ایس ایم ایس په کار وي دغه ریکور کول، نو بیا دا ما آن کوئ. نو ما ته صرف ایس ایم ایس په کار دی، نو زه دا نه آن کوم. دا غونډ آن شو. د دې نه پس به یو پیره په دې بیک اپ باندې کلیک وکئ چې څه وخت دا سیټینګ وشي. دا یې نه علاوه دا وروسته بیا اټومیټیکلی کېږي. نو زه لاړم بیک اپ ته. پلیز ویټ ا مومنټ. پریفیرینګ ګوګل ډرایور بیک اپ چالو دی. اوس دا کوم بیک اپ زما ګوګل اکاونټ ته دا اوس وشي 184 MB ده. دې ته لږ انتظار کوو او د دې نه پس به زه خپل واتساپ چې کوم دی دا ان انسټال کوم او دوباره به انسټال کوم ستاسو دپاره. تاسو ته به ښیم چې څنګه به دا غونډه ښه. السلام علیکم ملګرو. هغه دغه پوره شو زموږ پروسس، بیک اپ سر ته ورسېدو، 100% شو. دا اوس د هغې نه پس زه ستاسو وړاندې د خپل واتساپ چې کوم دی دا ان انسټال کوم د دې موبایل نه ختموم. اوس زما په موبایل کې دا دی واتساپ شته دی، دا ښکاري ته دې لاندې ګوټ کې دا زه اوس ختموم. واتساپ زه ډیلیټ کوم. چې ته لاړې دا دا ما واتساپ ان انسټال کو. واتساپ ختم شو زما موبایل. اوس په ډسپلی تاسو ته زما واتساپ نه شو کېږي. صحیح شو.
اوس زه دوباره واتساپ انسټالوم، دوباره واتساپ کولوم هلته. دا زما نوی واتساپ کولاو شو، انسټال شو. دا زه اوس تاسو وړاندې چې کوم دی نو دا کومه کولاومه. دا نمبر اوکې دی. اوس به ما ته په سیم باندې کوډ راشي، هغه کوډ به دلته کې ور واچو. کوډ راغی، هغه الریډي چې کوم دی نو سیو شو ډایرکټ موبایل کې. اوس دلته دا وګورئ چې ما نوی واتساپ کولاو کړو، ما سره یو ریسټور اپشن راغی، یو سکیپ راغی. نو زه به ریسټور کړم. چې دا ریسټور کړي نو واتساپ هغه غوړ میسیجونه به ریسټورینګ میسیج چالو دی 100% شو. نیکسټ به ووهئ. نیکسټ نه پس به چې کوم دی نو خپل نوم دلته کې ولیکئ یا څه چې هم لیکئ تاسو. واتساپ به بالکل داسې کولاو شي څنګه چې مخکې وو. دا اوس وګورئ، هغه ډیلی به بیا دغه د بیک اپ سیټینګ به چې کوم دی نو بیا وکئ. او واتساپ زما هماغسې کولاو شو څنګه چې مخکې وو. کوم هغه غوڼ میسیجونه چې کوم دي هغه پکې دا دي تاسو ته ښکاري. نوی واتساپ ته هماغسې کولاو شو. نو یو جهان مننه ملګرو، دا و د واتساپ د بیک اپ ویډیو. امید کوم چې تاسو به پوه شوي یئ، تاسو به خوښ شوی وي دا پروګرام. که چېرې دا پروګرام ستاسو خوښ شوی وي نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زموږ پښتونیار ټي وي پیج لایک کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګري ترې نه هم فایده ترلاسه کړي. والسلام.